د کهانۍ شروعات د ناتالیا او د دې د مور نه کیږي. ناتالیا پریګننټ وي نو دیو هسپتال ته د ډیلیورۍ د پاره روان وي. په ناتالیا باندې سخته سیوا شي. دا د شپې ټیم نو په هسپتال کې ډاکټران زیات نه وي خو دلته یو نرس موجود وي. دا د دې ډیلیوري وکي او د ناتالیا یو زوی وشي خو چې دیو دا ماشوم ویني نو ټول ډیر زیات حیران شي ولې چې دا ماشوم څنګه پیدا شي نو دا په هوا کې والوزي. ناتالیا ډیره زیاته خوشاله هغه خپل مور ته وایي چې زمونږ یو قیمتي ماشوم پیدا شو خو د ناتالیا مور ته پته وي چې دا ماشوم نارمل نه دی. دیو ډیر غریبانان خلک وي د دې وجې نه د هسپتال نه روان شي خو نرس ورته وایي چې اوس تاسو د تلو ټیم نه دی خو دیو د نرس خبره ونه مني او د هسپتال نه کور ته لاړ شي. دیو چې کله کور ته راشي نو د ناتالیا مور د دې نه تپوس وکي چې د دې ماشوم پلار څوک دی خو ناتالیا ته پته نه وي چې د دې ماشوم پلار به څوک وي. نو دا ورته وایي چې موږ به چاته هم د دې ماشوم په باره کې څه نه وو ولې کو چرته خلک خبر شو نو موږ ته به دا یو غټه مسله جوړه شي. بیا د ماشوم له د آسکر نوم کیدي د دې ساتل دومره آسان نه دي ولې چې کله به دا ماشوم دیو یوازې پریښودو نو دا به په چت پسې ونښتو. د آسکر نیا دې د پاره څو زانګوګانې داسې جوړې کړي چې دا پکې لاندې تړلی شوی وي. په چت باندې هم دا کمبلې ولګئ چې دا ماشوم خوږ نشي. دیو د دې خبرې نه هم یریږي خو چرته دا ماشوم دیو بار یوازې پریښودو نو دا به والوځي او اسمان ته به ورسي. د آسکر مور او د دې نیا د دې ډیر زیات خیال ساتي. د وخت تیریدو سره سره آسکر لږ غټ شي خدای ټول عمر په کور کې ساتلی وي. د دې نیا دا بهر ته نه پریږدي د دې وجې نه چې دا چرته وانه لوځي. دی به همیشه په کور کې د سوپرمن کارټون کتو او په خپله به دا سوچ کوو چې زه هم یو سوپرمن یم. آسکر به خپلې مور ته بار بار ویل چې ما ولې بار ته نه پریږدی خو دیو به د آسکر خبره اګنور کوله. آسکر به همیشه په کړکۍ کې بار ته کتل او بار به د خپل عمر ماشومان لیدل چې سکول ته ځي نو د دې به هم بار ته تلو ته زړه کېدو. د دې دا خیال چې دا به همیشه په دې کور کې ژوند تیروي. نو یوه ورځ دا فیصله وکړي چې زه د دې کړکۍ نه بار ته وځم خو په دغه وخت کې د دې نیا دا ویني نو دا ورته ډیره زیاته غوسه شي. د دې نه پس د دې نیا دا ټولې کړکۍ بندې کړي او آسکر ته وایي چې ته به کله هم د کور نه بار ته نه وځې ته به په کور کې خپله پړایي کې. په دې باندې د آسکر مور ډیره زیاته غوسه شي او ورته وایي چې تر څو پورې به موږ دا دلته په دې کور کې قید ساتو دا خو به یوه ورځ خامخا د دې کور نه بار ته وځي. نو د آسکر مور ورته یو جرسي واغوندي. د دې په جوبونو کې دې وزني ګټې ایښې وي. دا د خپلې مور خبره ونه مني او آسکر بار ته وباسي او دې ته وایي چې ته به د سوپر هیروګانو په شان دا خبره چاته نه کې ګنې تا نه به سوپر هیرو جوړ نشي. یوه ورځ چې آسکر د خپلې مور سره بازار ته لاړ شي نو دلته دا د یوې ماشومې سره وجنګېږي. د دې ماشومې نوم لایبه وي. د دې د لاس نه ټول سامان ولویږي. نو دا آسکر ته ډیره زیاته غوسه شي او بیا ورله دوه د اوبو بوتلې ورکړي او ورته وایي چې دا ستا سزا شوه چې ته به دا بوتلې زما سره د کوره پورې وړې. نو آسکر راضي شي او د دې سره روان شي خو د دې په جوبونو کې الریډي یو دوه ګاټې پرتې وي او د دې په لاسو کې د اوبو بوتلې وي. نو دا ځان ډیر دروند محسوسوي. د دې وجې نه دا د جوبونو نه ګټې غوزار کړي. په تلو تلو کې د دې لایبې سره د دې دوستي جوړه شي. دا چې کله خپل کور ته ورسي نو آسکر نه د اوبو دا بوتلې غواړي خو آسکر ته یاده شي چې دې خو ګټې غورځولې دي او که اوس یې دا اوبه ورکړي نو دا به په هوا شي. دا ورله اوبه نه ورکوي. لایبه تې دا اوبه په زور واخلي څنګه چې د دې د لاسو نه دا بوتلې واخلي نو دا په هوا کې والوځي. د دې قسمت ښیي چې دلته یو چت وي نو دا په دیزي باندې رامنې شي. لایبه چې دا ویني نو ډیره زیاته حیرانه شي. آسکر د دې نه مدد وغواړي نو دا په منډه د کور نه یو بیګ راوباسي او دا بیګ دې له ورکړي. د بیګ په وجه باندې دا آسکر لاندې راشي. آسکر دې جینۍ ته وایي چې ته زما سره واده وکړه چې دا خبره به ته چاته نه کې. نو لایبه ورسره واده وکړي. دې خوا د آسکر مور او د دې نیا ډیره زیاته پریشانه وي ولې چې آسکر کور ته نه دی راغلی. د دیو دا خیال چې هغه به په هوا کې الوتی وي ولې چې کمې ګټې د دې مور د دې په جرسۍ کې ایښې وي. نو هغه دیو ته په ځمکه باندې میلاو شوي خو لږ وخت پس آسکر کور ته راشي او خپلې مور ته د لایبې په باره کې ووایي. مور یې ورته وایي چې تا خو به خپل راز هغې ته نه ویلی. نو آسکر ورته ووایي چې نه ما ورته څه نه دي ویلي. دغه شان د څو ورځو پورې آسکر او لایبه د یو بل سره میلاویږي. یوه ورځ د آسکر مور ته پته ولګي چې لایبې ته د آسکر په باره کې پته ده. نو د دغه ټیم نه پس آسکر ته ووایي چې ته به نور د لایبې سره نه میلاویږي. دغه شان څو ورځې لایبه د دې کور ته راشي خو د آسکر مور د دروازې نه رخصت کړي. یو څو ورځې پس د دیو په ګاونډیانو کې خوره شي چې دا مور او لور د خپل ماشوم بچي سره ډېر زیات زیاتې کوي او هغه په کور کې قید کړی دی. نو د کلي خلک پولیس ته خبر ورکړي. نو پولیس راشي او دیو له وارنینګ ورکړي چې د سبا نه به آسکر سکول ته لیږي.
نو مجبورن دیو سکول ته بوزي. لږې ورځې پس د آسکر مور ته پته ولګي چې آسکر یو نارمل ژوند نشي تیرولی. د دې وجې نه دا د سکول نه راوباسي او دیو یو بل کلي ته کډه ویسي. په دې کې ډیر کلونه تیر شي. اوس آسکر هم غټ شوی وي. د دې مور ډیره بوډۍ شوي او د دې نیا مړه شوي وي. خو د آسکر سره اوس هم هغه بیک وي کوم چې ورله لایبي ورکلی وو. دا همیشه دا بیک د ځان سره ساتي. اوس هم دا د دنیا نه په پټه باندې ژوند تیروي. دی په کور کې خپل ټول ژوند تیر کلی وي. آسکر ډیر زیات خپه وي. دا د خپل ژوند نه تنګ شوی وي. دا سوچ کوي کو چرته دنیا ته زما په باره کې پته ولګي نو زه به په لږو ورځو کې ډیر زیات مشهور شم او په ما باندې به بیا ډیر خلک کتابونه هم ولیکي لکه چې څنګه په نورو سوپر هیروګانو باندې لیکلی کیږي. خو د دې مور داسې نه غواړي. دا ډیرې ورځې صبر وکړي خو یوه ورځ دا د کور نه وځي او خپلې مور ته څه ونه وایي. دا یو شو ته لاړ شي. دلته د خلکو ټیلنټ خوستلی کیږي. دا دلته د خپل الوتو دا ټیلنټ خلکو ته وښیي نو دا شو ډیره زیاته هټ شي. د دې مور هم دغه شو ویني خو د دې مور اوس څه نشي کولی. دا په ټي وي باندې ډیر زیات خلک ویني او دا مشهور هم شي. په سباله باندې دا د ډیوډ نومي یو کس سره میلاو شي. دا ورته وایي چې زمونږ یو غټه شو ده نو په هغې باندې به زه تا ډیر زیات مشهور کم. د دې په بدل کې ورله یو غټ کور ورکي. دیو دواړه میلاو شي او یو غټه شو وکي. په لږ وخت کې دا ډیر زیات مشهور شي. دی له خلک یو نوم ورکي چې د ګریویټي نه بغیر انسان. دا ډیر زیات مشهور شي او دې څه ډیره پیسه هم راشي. خو یوه ورځ دې ته پته ولګي چې په ماشومتوب کې دې د کومو سوپر هیروګانو خوبونه لیدل نو هغه رښتیا نه شو بلکې دا یو جوکر جوړ شو د کم لیدو دپاره چې خلک راځي. دا صرف خلک د خپل انجوایمنټ دپاره ګوري. په مزه مزه باندې د دې زړه تور شي. په دې باندې ډیر کتابونه هم ولیکلی شي په کم کې چې د دې په مور او د دې په نیا الزامات لګي. دا خبره هم د دې نه وي خوښه. بیا یو اخري شو ته دا لاړ شي نو دې له د وزرو کپړې ورکلي خو دا د دې نه وي خوښه. دا وایي چې زه خو څه فرشته نیم. دا په دغه شو کې په خلکو باندې غوسه شي او بیا د دې شو نه لاړ شي. دا خپلې مور ته ووایي چې زه دا شوګانې پرېښوستل غواړم. دا د دې شو مالک ته ووایي چې زه نور دا کار نشم کولی. زه ستا شو ته نور نشم راتلی. د شو مالک ورته وایي چې ته دا شو نشي پرېښوستی. خو آسکر ډیر زیات تنګ شوی وي. دا ورته وایي چې ته خلکو ته ووایه چې بغیر د ګریویټۍ والا کس مړ شوی دی او یا اسمان ته الوتی دی او بیا خپلې مور ته ووایي چې زه د دې کور نه ځمه ولې چې زه یو ځان له زندګي غواړم. په سباله باندې په ټي وي دا خبر راشي چې بغیر د ګریویټۍ والا کس مړ شوی دی. د آسکر مور هم خپه وي ولې چې دا یوازې پاتې شوي وي. د دې کور ته ډیر نیوز والا راځي خو دا دیو ته څه نه وایي. لږ وخت پس د آسکر مور هم مړه شي خو آسکر اوس هم ژوندی وي. دی خپل ژوند بدل کلی وي. دی غټه ګیره پریښې وي او په یو سایکل کې ګرځي. دا په یو هوټل کې نوکر وي. یوه ورځ د دې سره د دې هغه د ماشومتوب ملګري میلاو شي. دا آسکر د دغه بیک نه وپیژني کوم چې اوس هم د دې سره وي. دی دواړه چې د یو بل سره میلاو شي نو ډیر زیات خوشحاله شي. د دې نه پس دی دواړه واده وکړي او بیا هغه کور ته راشي په کم کور کې چې د دیو ماشومتوب تیر شوی وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.